قران کریم کې ډیر ځایونو کې راغلي. دلته الله جل جلاله فرمایي وتسود وجوه چې تور بشي سمخونه. مؤمنانو بارک الله رب العالمین فرمایل تبيض وجوه سپین بشي سمخونه، او بیا ورپسې فرمایل وتسود وجوه او تکتور بشي سمخونه. بیا ورنه الله جل جلاله د هغه خلکو بارکه بیان کو چا چې مخونه توریږي. فام الذين اسودت وجوههم، پس هغه کسان چې تور شي مخونه داوي. دینه څوک مراد دي؟ دا څوک دي؟ دا مضمون قران کریم کې ډیر ځایونو کې راغلی. دلته په دې ځای کې دینه مراد اهلی کتاب او هغه خلک چې مرتد شوی دي هغه، او بدعتیان او منافقان دي. ځکه چې مخه ته الله فرمایي چې غوی ته بیا وویل شي چې اکفرتم بعد ایمانکم، چې آیات تاسو کفر کړي او پس د ایمان خپل. یقال لهم او ویل شي دوی ته اکفرتم بعد ایمانکم، آیات تاسو کفر کړي او پس د ایمان خپل. نو د ایمان د ظاهرولو او د اخکار کولو نرستو کفر چې کړ دي، نو هغه یا هغه خلک دي چې هغه مرتد شي، او دویم نمبر باندې هغه خلک دي چې هغه منافقان چې هغه چې دنو اخکار په جبه بوي چې موږ مسلمانان یو، د دنه نه پوزړه کې کفر پټ ساتلو. او دریم نمبر باندې اهلی کتاب دي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتلو نمخ کې چې د صفات خپل په کتابونو کې لوستلی او ایمان پر راوړ، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی تشریف راوړ، نو بیا ته انکار. او څلورم نمبر باندې هغه خلق دي چې هغه ته اهل بدعت ویل کی. یو دي اهل سنت، یعنی هغه خلق چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نیول دي، دا هغه طریقه نیول دي، او دا هغه چې خلی مبارک نه کمی خبرې راوتی دي هغه نیول دي، او په هغه باندې عمل کوي، هغه باندې روان دي. او بلا دلا اهل بدعت ته اهل بدعت هغه خلکو ته ویل کیږي چې هغه څه خبرې د ثواب ځان د طرف نه ایجاد کړي، چې نه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دي، نه هغه باندې هغه ثواب بیان کړی دی، نه الله جل جلاله په ثواب بیان کړی دی. او دوی لګیا دي هغه د ثواب په نیت کوي، هم په غم کې، هم په خیرات کې، هم په وعده کې، هم د دنیا په نورو موقع باندې. لکه اوس یو سړی یو ځای کې ما ولیدو، هغه لاندې کوشه او په قبر کې بانګ وي د مړي د خودونو مخ کته سرور او आवाज راتلو، مې دا څوک د چل کوي دی دلته کته بانګ وي. اوس دلته د بانګ ویلو څه ضرورت؟ زما استا پیغمبر بانګ نه دی ویلي، هغه اوس دلته بانګ وي چې دا د ثواب کار دی. قران کریم کې الله د خلکو ته فرمایي چې تاسو ماته د هغه خبرې خبر راکوي چې دا غي په ځمکه او په اسمان حدودو کې ماته علم نشته. څه مطلب؟ دا سړی چې کم کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی کړی او هغه په ثواب نه دی بیان کړی، او الله هغه باندې د ثواب ذکر نه دی کړی، او دې هغه کوي او د ثواب پونیت کوي، او دا داوا کوي چې په دې کې ثواب دی، نو دې دا ویل غواړي چې دا کار هم د ثواب، خو نعوذ بالله د الله او د هغه رسول نه پاتې شه دی، هغه نه دی بیان. هغه په سمجھ کې دا نه راغلی نور و دا هم د ثواب کار. دغه سړی مطلب دغه دی. دغه باندې الله په خپل کلام کې ویل دي چې تاسو ما ته هغه څه چې هغه ځمکه او اسمان په حدودو کې ما ته علم نشته، دا زما د علم نه دا که ثواب نه دا تاسو په حساب سره زما د علم نه بهر پاتې شو. هر هغه کار چې هغه الله او د الله رسول نه دی ویلي چې په دې کې ثواب دی او نه دی کړی د الله رسول هغه، نو هغه ته ویل کېږي بدعت. بدعت ویل کېږي نوې ایجاد چې د په اسلام کې ځان له نوې طریقه وښکله،
او خیال د دا دی چې دا هم د ثواب کار خو الله او د هغه رسول نه بیان کړي دا غوی نه پاتې شه د نو اوسې زکه معنا او مطلب د کولو داش اگر که په جبې دی دا نه وای خود د کولو مقصد د قید زکه چې د ثواب کار هغه دی چې الله او الله رسول ویلي اوس هغه نه دی ویلي دې په د ثواب داوا کوي چې په دې به ثواب ملاويږي او په دې به ماته بخنه کیږي او په دې باندې الله مانه خوشاليږي مطلب دا دی چې داو د دې خبرو کارونه خدای الله رسول نه بیان کړي نو دغه ته ویل کېږي اهل بدعت نو دلته په آیات کې چې ویل کېږي چې وجوههم مخا وتسود وجوه چې تک تور بشي سمخونه نو دینه مراد دغه څلور ډلې دي اهل کتاب او مرتد خلق او بدعتيان خلق او دغه شانته منافقان خلق بدعتيان مبارک الله جل جلاله په سورۃ الغاشیه کې وایي وجوه يومئذ خاشعه چې سمخونه په دغه ورځ خاشعه یریدون کې به د یری وهلی به عامله ناصبه خپل د عمل نه بستړي ستومانه او دغه شانته د دې نږدې مفهوم چې دنو هغه د یو مضمون ده سورۃ القیامه د آیاتونو د شپږی کې الله جل جلاله چې دنو د دوی بیان کړ چې څومره اهل بدعت دي دا خبره بار بار ذکر کوم چې دا د تباہی ذریعہ ده او د بربادۍ ذریعہ ده چې یو کار په غم کې په خادۍ کې په خیرات کې په سنت کې او نور په اخترو کې دغه شانته نور زینو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړي او هغه په ثواب نه بیان کړي او موږ کو هغه باندې چې نو ختیو چې دا د ثواب کار دی نو ګوره موږ ډیر غټ نقصان قران کریم دغه شانته خلکو ته وایي چې عامله ناصبه ستړي ستومانه به دوی خپل د عمل نه چې ځانې په دنیا کې ستړي په هغه عمل کړي د ثواب په نیت اوس هیڅ پلاس رانه بلکې الټا اوس چې دا هغه په ځای تسلا نارن حامیه تسلا نارن حامیه داخليږي بده اور ګرم اوس دا هغه کار په ځای باندې له هغه سزا کټ کول را بجای ثواب نه دله دا هغه سزا را او د مشرکانو او کافرانو مبارک الله جل جلاله فرمایي فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا هر کله چې دوی هغه عذاب وویني او جهنم وویني خپل په سترګو باندې او تکلیفونه وویني او د قیامت سخت وویني او مخامخ شي دوی ته الله فرمایي فلما راوه پس هر کله چې دوی وویني هغه عذاب هغه دوزخ او هغه سخت د میدان محشر زلفتن نږدې چې ډېر نږدې دوی ته نسیئت وجوه الذين كفروا بدمور بشي مخونه د هغه خلکو چې کفر کړي تک تور بشي مخونه د دې ټول ډلو اهل کتاب شو اهل بدعت شو مرتدین شو او منافقان شو او مشرکان شو او کافران شو د دې ټول مخونه قران وایي په دغه ورځ تک تور او انتهایی بد شکل به سیئت بد صورت بشي بد شکل بشي وجوه الذين كفروا مخونه د هغه خلکو چې کفر کړي بل ځکه الله فرمایي چې پروزه د قیامت بتا ویني وترى الذين يوم القيامه چې پروزه د قیامت بتا ویني هغه خلک کذبوا علی الله چې دروغ به ویل کو الله باندې شرک به کو دا الله سره تسود وجوههم تک تور شوی به مخونه ده مخونه به دوی تک تور شوی او بد شکل شوی به نو قران کریم کې مختلف ځایونو کې د دې شپږو واړو ډلو مبارک چې ما ویل دا راغل دي شپږ واړه ډلې اهل کتاب اهل بدعت دوا منافقان درې مرتدین چې اسلام راوړې او مرتد شوی او سلور او عام کافر پنځه او مشرکان
شپږ دغه شپږو ډلو په باره کې الله جل جلاله فرمایي چې د دوی مخونه به په ورځ د قیامت چې دی نو هغه تک تور به وي او بدموره به وي انتهایی بدموره او بدشکله مخونه به د دوی په ورځ د قیامت او تک تور شوي به مخونه د دوی د ورځ د قیامت او